که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس بیا هم کنډیشنل فارمټینګ ته راځو. په هوم ټاب کې مثلا سټایل او کنډیشنل فارمټینګ. په کنډیشنل فارمټینګ کې دلته راځم ډیټا بار ته. په ډیټا بار کې دلته دوه برخې دي. یو ګریډینټ فیل مثال رنگ ورکوي، یا بل څه دی مثال سالید فیل. ګریډینټ فیل مثال دلته اول دا کالم د سلیکټ کوم، ځکه چې مخکې یو سل سلیکټ کوم. اوس کالم سلیکټ کوم، دلته راځم او ورته وایم چې ډیټا بار مثال ګریډینټ سیلز په دې شکل سره مثال دا ته ښیي. دلته رنګونه مختلف رنګونه دي چې هر یو خوښه. نو دا چې دی ګوره مثال کوم یو چې غټ وایلو دی هغه په مثال زیات سور رنګ باندې ښیي، او نور مثال ګوره کم دا بار کم راغلی دی په دې شکل سره. که اوس زه دا ورته وایم چې سورت مثال دلته ورته وایم چې سورت ډیسنډینګ، ګوره په دې شکل سره تاسو کولی شئ چې دا یې څه شو ګریډینټ سورت. اوس که زه راشم دا سلیکټ کړم او دلته ورته وایم چې بیا راشم کنډیشنل فارمټینګ ته، ورته وایم چې سالید مثال سالید فیل مثال دا په دې شکل دی. مثال ګوره دا داسې ځلیدونکی غوندې دغه راځي، او دا چې دی مثال په دې شکل سره راځي. که وګورئ مثال دا فقط هغه رنګ دلته ډک کړی دی. نو دا مثال دوه اپشنې دي په چشکي په بار کې، مثال چشکي ډیټا بار کې مثال چې بار ورته سلیکټ کړئ. کولی شئ چې مثال مور باندې کلیک کړئ، او په مور کې مثال دلته ورته دا رنګ بل رنګ ورته انتخاب کړئ، مختلف رنګونه ورته انتخاب کړئ. لکه دلته راشئ دا رنګ انتخاب کړئ، ورته چې اوکې مثال اوکې کلیک کړئ. دلته اوس موږ دا سلسله کړو، دا نو سلیکټ کړئ. په دې کې مثال دې کې دا سلیکټ کوو، ورته راځو ورته چې مور مثال په مور کې دلته ورته راځم دا هم سلیکټ کړی دی. مثال دلته په دې کې سالید فیل ورته وایم چې دا سلیکټ اوکې. مثال ګوره تغییر شو په دې شکل سره. مثال خپل د خوښې رنګ تاسو ورته ورکولی. که تاسو غواړئ چې تنه دا بار وګورئ او دا مثال نمبر وایلو سر نه وي، نو دا سلیکټ تر اخره پورې، او بیا راشئ دلته فارمټ ته. په فارمټ کې کاسټوم ته راشئ. په کاسټوم کې دلته راشئ ورته چې سیمی کولن سیمی کولن. کله چې سیمی کولن ګوره سیمی کولن ووهئ، دلته ګوره پاس نمبر ښیي درته. په دې ځای کې که تاسو متوجه شئ دلته نمبر دلته ښیي، او که اوس زه راشم ورته وایم چې سیمی کولن هغه لرې شو. مثال سیمی کولن مې ووهه، ورته وایم چې اوکې. مثال وګورئ د دې نه نمبر لرې شو. مثال که چیرته بیا یې بیرته راولئ، نو بیرته لاړ شئ کاسټوم نه دا څه کوئ ډیلیټ کوئ، او دا نمبر به بیا بیرته راشي مثال په دې شکل سره. دا څنګه تاسو په ډیټا بار سلیکټ کوئ یا ډیټا بار کنډیشنل فارمټینګ ورته ورکوئ. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.